السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړی ده چې زموږ په ځای کې یو جومات دی، خلک وایي دلته د الله دوستان سره جمع کېږي. دا خبره حقیقت لري که نه لري؟ محترمه دې مسئلې ته به لږ وضاحت ورکړو. دا خبره ده، داسې خبره ده هغه څوک ورباندې پوهېږي، هغه د هغه چا زړه ته ولېږي چې هغه په طریقت کې وي یا طریقت ته عقیده لري، ځکه دا تر تصوف پورې تعلق لري، تر طریقت پورې تعلق لري. چې څوک طریقت نه مني نه یې پېژني نو هغه ته بیا ناولده هم معلومېږي. نو وایي د غوث په موجودګي کې اولیاء تعالی سره جمع کېږي، هغه ما او تا ته نه رامعلومېږي، که ما او ستا سترګې ړندې دي. هغه خلکو ته ورمعلومېږي چې حقیقي سترګې باطني سترګې کار کوي، هغو ته ورمعلومېږي چېرې کښېني چېرې جمع کېږي. دا چې ستاسو په منطقه کې یو مسجد دی، شاید په یو وخت کې به اوس به نه وي. زموږ په منطقه کې هم یو جومات شته، وایي اوس جمعې چې سړی هلته د سهار لمونځ ور ورسوي نو الله جل جلاله به د هغه اولیاء الله تعالی دیدار ورباندې وکړي. زما یو اکا و بیا په مزار کې امریکانو شهید کړي، سپین ږیری عالم و د روسانو په وخت کې کلک مجاهد و چې امریکان افغانستان ته را شروع شول، دی باره بیا لاړې جهاد. نو دی داسې مجاهد و د روسانو په وخت کې بیا د مجاهدینو ته ویل ول روسان خو رالو، روسان وځي، نور سره را روان دي امریکان یې ورشو، او ډېر غټ عالم و. تقریبا په دا اوس وخت کې پاکستان او په افغانستان کې مثل و نمونه زه نه وینم. نو زموږ په ځای کې یو د غره پنګۍ بولي یو کلی دی، په دې سر کې جومات ما هم لیدلی دی، خو د ورځې له مخه مې لیدلی دی. دا زما اکا وایي اوس جمعې مثلا ماښام به ورغلې تر سهار، بیا د ده واقعه داسې بیانوله چې اووم جمعې په ورځ باندې چې سهار د لمانځه ټیم سو، اذان وسو، اسان ودرېدل، سپین کالیان او خلک را شوه شول، جومات وسو. نو ما به اوس اراده کوله چې زه اوس یوه ته لاس ور واچوم، خلک ورک شول. نو دا هغه څه دي محترمه چې سړی په تصوف کې نه پوهېږي، چې هغه بهرالته مبارک وایي 2 کاسې علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه ما ته راپاتې شوی دی. 1 کاسه علم مې درته نشر کړ، دا بله کاسه علم که درته نشر کړم مرۍ یعنې غاړه به رسه پرې کړي. نو دا ټول هغه اسرار دي. نو محترمه دا خبره حقیقت ده، خو دغه ځای به نو څه درته وایم چې اوس دي هم دغه خلک په دغه ځای کې سره جمع کېږي. د الله دوستان دي کله یو ځای جمع کېږي کله بل ځای. پخوا چې به دغه معلومول هغه به داسې د الله دوستانو معلومول، اوس خو نو نه زه ولاکه د الله دوست یم نه ولاکه ته دوست دي، خو انټرنیټ د انټرنیټ دوستان یو. الله دې مو د الله دوستان کړي، د انټرنیټ خلک یو. خوا بشپنیانو ته کشف القبور کې دی، اوس نایانې منې لا نه پېژنې لا نه. نو دا تصوف خبره ده، تصوف پر تعلق لري. ابریس په 1519 او دغه رنګه په تاوای حقانیه جلد 2 په 256 دې ته پر وضاحت ورکړی دی. نو اولیاء الله تعالی اولیاء الله سره جمع کېږي، دا زمانې د غوث په موجودګي کې دا معلوم نه کله یو ځای کله بل ځای. نو ژوندي هم ورځي اولیاء الله او د مړو او روحان هم ورته راځي چې کم د دې په لین کې وي، د دې په سب کې وي. یو وخت مې د یو چا سره بحث و، ما ورته ومال دا نوي ساینس او ټکنالوژي ډېر شان هغه څه چې خلک انکار ځین کوي هغه په ثابت شو. ځکه تصوف کتابو کې راځي وایي غوث کولی شي چې په انې واحده کې زر ځایه حاضر شي. نو ده ته ما مثال ورکړي، مسلمان باندې دا ټي وي دي، مثلا دا د امریکې یو چینل ستا CNN په نامه باندې څه بلا دی، ما دا ټي وي چالان سو، په دنیا کې په انې واحده کې 15 کروړه نه 15 میلیاره ځایه کتل کېږي. هغه یو اواز دی، پر هغه 1 سکینډ کې راوځي، هغه سړی دیني حرکت نه صورت یو شی لا هم نه دی مختلف، ټول هغه شی دی. مال دا منې ولوه منه مې نو مال دا خو چې منې
اسباب د علم دي پر عالمال 100 کاله مخکې چې تا خپلې انا ته ویلي وه چې ټلیفون به راوځي بیا په دې ټلیفون سره وینو اوس ګوره پر د ایمو سره ویني په ایمو کې خبرې سره کوي دې به درته ویلي چې زویه لیونی یا کافر یې دا چې نن تا ولیدل ستا زړه ته هم ولیدل هغه د 100 کلو انا که دې راسي هم بې زړه ته ولیږي نو دا هغه اسرار دي چې تصوف ته ورننوځي بیا به دې خپله زړه ته ولیږي د هغې دې زړه ته نه ولیږي نو مال ګوره دا یو سنن ټي وي دی میلیاردونه ځایه کتل کېږي د دنیا په کونج کونج کې ولیکن هغه اواز دی هغه صورت دی دا اسباب دې زړه ته دې وولیدل تا نو مال کرامات یې نو دې زړه ته نه ولیږي بارا شو خبرې ومنل واقعات د کرامات خو خارق العاده کار کول عادت ته خلاف کار کول له اسباب خلاف کار کول نه دا هغه څه دي محترمینو چې تر تصوف تعلق لري الله دې موږ ته دغه فن سره مینه او محبت را نصیب کړي بیا به وپوهېږو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته